سلامونه دوستانو، نن غواړم له تاسو سره د ټولنې د خوندیتوب لپاره یو مهم پیغام شریک کړم چې هغه په دغه وروستیو کې واقع شوی دی. په دې وروستیو کې په امریکا کې یو غمجنه پیښه راپوره شوې دی. ویل کېږي چې یو پلار او د هغې لور هغه وخت وژل شوي کله چې هغوی غوښتل د فیسبوک مارکیټ پلیس له لارې د پلی سټیشن اخیستلو لپاره له یو کس سره ملاقات وکړي. چارواکي لا هم د دې پیښې پلټنه کوي چې په اصل کې څه پیښ شوي دي. دا پیښه موږ ته دا را یادوي چې کله Well, we have new information tonight on a crime that left a Memphis father and daughter dead and has family members waiting for answers and justice. Panola County deputies found 42-year-old Victor Gonzalez and his daughter, 19-year-old Serenity Gonzalez, dead from gunshot wounds Sunday morning on a rural